نن چې کوم متل دی په داسې موقعو کې استعمالیږي چې څوک څومره تاب لدي خلک دی هغه عمره کار اخلي، څوک چې څومره زور وړی شي، څوک چې څومره وزن وړی شي، څومره بار وړی شي، دومره بوتنه کار اخیستی شي. او نننی متل هم دی چې څومره خرګې وي دومره بارګې وي، چې څومره خرګې وي نو دومره بارګې وي. او د دې متل په شا چې کومه کیسه ده نو لازمي خبره ده چې څاروي زمیندار خلک ساتي، او دا هم د پټو پولو او د وښو او د څاروو کیسه ده. وایي چې یو پخوا زمانه کې یو زمیندار کاکا او زمیندار چې وي نو لازمي خبره ده د څاروي ساتي او هغه قدرتي ښایسته خوراکونه چې کوم. زه یو خبره دې ځای کې وکړم، دنیا کې چې کومو خلکو ډیر عمرونه دي هغې کې یو د جاپان خلک دي او یو د کشمیر کې یو وادي ده، د هغې خلک دي او د هغې وجه دا ده چې هغوی سوچه او خالص خوراکونه خوري، د مشین نه راتیر څیزونه هغوی نه خوري. نو پخوا به زمیندار هم چې د کوچو، غوړي، ماستو، پای دا سوچه او ښایسته خوراکونه به نو خامخا چې څاروي ساتي نو هغوی له بیا واښه ګیا راړل وي، هغوی له بلا بندوبستونه کول وي، د هغوی خصماني کول وي. نو وایي چې پخوا په زمانه کې یو کاکا و، زمیندار کاکا و، او هغه یو خرګې اغستی و چته، او په دې وجه ارزان به اغستی و چې زیاره ورو به غټ شي او بار مار به پې وړم یا څه لږ ډېر به پې وړم راړم او غټ به شي نو زه په کمه پیسو به وشي او دا عادت به ومي. وایي چې یو ورځې زمیندار کاکا به دا خرګې بوته او لږ پڼ به یې پې د ګیا راړه او هغه کار به یې تې اغسته د خپلو څاروو دپاره. وایي چې یو ورځې د دې زمیندار کاکا په بل کلي کې څه کار راغلی او پخوا خو داسې وه چې خلک به تلل نو شپې به یې کولې، بلا ورځې او بلا مودې به یې تېرولې او چې لا بړل نو دوه شپې او یو شپه او خامخا بلکې خلکو به نه پرېښودل چې نه پلاني دا شپې خو به یو خو به خامخا و او دوه او درې بیا به خلکو یې څارول او بیا چې به تلل نو خلک به تر کوڅې ورسره تلل او ژړل به یې ورسره. نو د کاکا هم دغه شان چېرته په بل کلي کې چې اشنا سره څه کار راغلی و یا دعا جنازه وه یا چېته ښادی له تګ و نو ده یو ورځې سوچ وکړه چې یاره نن دا خرګې چې دی نو بار به پې لږ درونو تړمه او بوج به پې ډېر واچومه او ځکه چې سبا خو به زه یم نه، څاروو ته خو به ګیا پوره کول وي نو داسې به وکړم چې یاره دا کار به په یو ورځ د نن هغه سبا هغه کار به هم په نننۍ ورځ وکړم. وایي چې کاکا بار وتړو او هلته کې خوا کې ګاونډي زمیندار و، هغه ته یې وي چې راشه. نو هغه بار وایي په خرګي دومره غټ و چې هغه پکې د لاندې ښکارېده نه، هغه د تلو نه خو ابتدا کې خو بنده چې که ډېر وزن اوچت کړي هم څه منځه پورې تلی شي. وایي چې څه منځ لاړ نو بس د هغه خپې کږې وږې شوې او دس بیا څه وهلې ټکولی دی خو بیا هم څه مزلې کړی دی، خو اخر دا چې هغه خو ماشوم و بس را پرېوتی دی او هغه بار د لاندې راګیر شوی دی او چې راګیر شو پکې نو ده خو بیا هغه بار دومره درون و چې دی یوازې پورته کولی نه شو. نو بل خوا کې چې تپټي کې زمیندار لګیا و هغه ته یې ووایي چې یا پلاني راشه دا بار خو را سره اوچت که. هغه چې څنګه بار اوچت کړی دی د لاندې خرګې را پاسېدلی دی، خوار وزار غریب پروت و. هغه ته یا د خدای ظالمه دا خلک داسې کوي، تو ګوره دا خو وړوکی دی بچی دی لا او تا پې د غټ څاروي نه هم غټ بوج ایښی دی، دا خو ته ظلم کې. هغه ته یاره زما څه کار و نو د دې وجې ما دا تادي وکړه او ځکه مې داسې وکړل. هغه ته وی ساده سړیه چې څومره خرګې وي نو دومره بارګې وي.